قاضي صاحب تاسو سره ګورئ عامې خبرې خوند نه کوي د ډرامې په انداز کې خبره خوند کوي نو جنیر سره خبرې کول غواړم د الک سره شاپور هغه مخامخ سپوږمۍ چې چېرته ده دا به سبا هم دلته یي دا به سبا دلته یي که نه قدرمنو سلامونه او احترامات نن تاسو کله کله په ناڅاپي کې زه د یو چا سره میلاومه کله بل چا سره خو نن د یو داسې دوه معتبرو حوالو سره د یو داسې دوه معتبرو نومونو سره ومیلاوهمه چې بلها موده به د اواز د لارې تاسو دې وپېژندلې وي خو چېرته به ولیدلې نه او د هغه یو سړي خبره وایي چې لیدلی مې خو خوړلی مې نه نو نن در باندې زه دا دوه هستۍ خورومه قاضي محمد خامس صاحب صدارتي ایوارډ یافته د ډرامې د دنیا پیژندلی نوم او دغسې ډېره محترمه نوشابه بیبي دا هم پراید آف پرفارمنس ده دیو ډېر وخت یو ځای د ریډیو ډرامې هم کړي دي د ټلویزیون په سکرین باندې هم راغلي دي اوس به دیو په ژوندۍ بڼه باندې د مینې محبت یو سین تر تاسو در رسوي قاضي صاحبو تاسو سره ګورئ عامې خبرې خوند نه کوي د ډرامې په انداز کې خبره خوند کوي نو جنیر سره خبرې کول غواړم د الک سره شاپور هغه مخامخ سپوږمۍ چې چېرته ده دا به سبا هم دلته یي دا به سبا دلته یي که نه خو زه دا یم چې ته دې دلته ما سره دا سپوږمۍ کوي او که نه زما سپوږمۍ ته یې خو شاپور زما مور پلار زما رشته زما د تر زوی نه نه دې څه وویې دولت دومره خوږ شو انسان ته چې د مینې تر منځ یې د دولت دیوال درولو څه غریب هم ځکه یې ماله ته رانه کړې دا خو ظلم دی خو شاپور زه ستا نه بغیر ژوند نشم تېرولی ما ځان سره بوزه نه بې پښتو کار به نه کوو پښتو مو ته دا نه ښیي چې ته جنۍ وتښتوه بلکې چې داسې ده نو بیا دا واله ته مه خوره او زه به ته ژوندی ونه سم نه دا ګناه ده ځکه چې مینه کې زهر خوړل ګناه ده خو شاپور ستا نه بغیر ژوند خو ګناه ده ګناه ده او که نه ده شاپور نه ستا په سترګو کې زه اوښکې نشم کتی زه په خپله زړه مې جاړي سترګې مې جاړي خو خفه په دې یم چې زمونږ تر منځه دیوال صرف نوټونو درولو صرف پیسو درولو ګینې نو هغه دومره ښه ځوان نه دی هغه زما نه زیات تعلیم یافته دی خو زه شاپوره غریب یم ځکه ته به ماته همدار وې که نه خو نه زه اوس هم مطمئن یم ځکه چې ما زیاتې نه دی کړې زیاتې ستا پلار کړې او هغه په ما باندې غریب سړي کړی دی او ظلم یې مظلوم یم زما دا تر اسمانه به رسي ته به که خیر زما یې او زما پاتې کېږي بس واه د لاسونو یو پړقا په کار ده چې څومره چې ملګري ناست دي او دغسې شاپور لیونی شو خو په ډرامه کې قاضي صاحب ډېره زیاته مننه کومه قاضي صاحب په یو طرف ته پروفیسر صاحب پاتې شوی دی د فارسۍ او د اردو ادب نو بل طرف ته د ډرامې هم ډېر لوی خدمتګار پاتې شوی دی قاضي صاحب بس په آخره کې یو عامه خبره هم وکړئ د ډرامې نه علاوه ملګرو ته څه پیغام ځکه
چې لکه وداوټ سکرپټ په دغسې سمدستي حالاتو کې ناڅاپي حالاتو کې دومره ښه ماحول را جوړول دا ډېر لوی هنر دی قاضي صاحب. نوي ځوانانو ته آرټسټانو ته یو پیغام ورکوي. نوي ځوانانو ته خو پیغام دا دی چې یو خو د ټول نه مخکې تعلیم دی، ځکه چې تعلیم د انسان نی نو دا د زناورو برابر دی جی، ځکه چې انسان به نطق لري دی د حیوان دی، حیوان ناطق جی جی، نو هغه حیوان چې هغه خبرې کولی شي، نو انسان لکه دوه ټکي دي، حیوان ناطق. زه به دا وایم چې ټول نه فرسټ اف آل تعلیم پکار دی، صحیح، چې انسان کې ذهن فراغ شي، آگاهي راشي، پوهه راشي، او هغه پوهه بیا بل ته منتقل کولی شي. صحیح، یو کمال ټول نه دا دی چې دغه شمع چې کومه بله شي دغه شمع نه دی بیا بله شمع بله شي، بله شمع بله شي، او داسې زیږي بسي او داسې د ټول ملک روښانه شي او محبت شي، مینه شي، خوشحاله شي قاضي صاحب، شعور شي. ډېره نو دا به ډېر خوند مننه کوم. نوشابه بیبي تاسو په یو لاین کې خپل پیغام ورکوي. جی نوی کل ته به زه خواست کوم چې زموږ کمې جینکۍ نوی کل کې پیغلې زموږ راځي نو هغوی دې د خپلو مشرانو په اجازت راځي، اول دې کوشش کوي چې خپل ایجوکیشن مکمل کړي، نو بیا دې راځي او خپلو مشرانو په اجازت چې وروسته د هغوی دپاره څه مسایل نه وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه. ګلې کړمه، ښکلې کړمه، خپلې کړمه، وخت څه زوروره فنکاري وکړه. دا زمونږ هغه فنکارانو چې نن مې د دیو اواز تر تاسو در ورسو. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.